السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو د شایسته چکر مې ولې د خانوزي غ ډیر شایسته دعوت یې کړی وو ډیر شایسته باغونه دي د غوري سټاوس ښکارا کو د شایسته میوې د ښکارا کو ویلوګ را سره وګورئ او د دې میوې نوم راوړئ شایست په کمنټس کې چاته معلوم دی ویلوګ پر را سره وګورئ ډیر خوند به پر واخی راځي ملګرو جمعه مبارک ده روان ویلوګ جوړو د خپل انډوانانو سره چیرې ځو خانوزي په طرف باندې روان یو خانوزي ته روان یو خانوزي له ځو ویلوګ را سره وګورو خوند پر واخی چا میلمه کړي یو رسټ هاوس له ځو سره وی ګورئ باغونه به هم د ښکاره کړو مزې پر وکړو راځئ ویلوګ را سره وګورو کلپیان بانډوالان له ورواخه وبې خوري سرخاب دا ته راځي کله چوټه افغانستان دلته بالکل د دوی د بازارو سیستم دا ته راځي خاص کله افغانستان کندهار له ولاړ سه دا غو لمبه په داخل کو ماتیږي په صحیح معنا کړ دا هغه تر دروازې هغه رقم سیستم دا ته سرخاب هغه د ملګرو د پخوا څه پخوا به د څه څه وبر اخلي هغه دا رقم ولې ماشاءالله 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 په صحیح معنا خوږي رشت هاوس کنو خانوزی را ورسیدو رشت هاوس سم په خدای جنت دی جنت قصه کوي ډېر خدمت یې کړی خامخا بیا کې یاره د خانوزي خلک دي یاره خدمت نه وکړي بیا څه معنا لري ملګرو په خانوزي کې نو دغه سړی زموږ نن دعوت کړی او موږ عزت راته کتلو الله پاک دې په عزت وګوري نو ولدا شی به د ښکارا کم دی راسي دا تراوله موبایل دې راوړه دا چشت به دا پلیټ کې چر اخستي دا وردا هغه دنیا پیژنې زبر دروشم دا چې دې دا جردالو دي دا سره جردالو دي وردا چې دا سپینه چری ده خلک ال چمرته وای مګر دا اصلي چې دا سپینه چری وای وردا خو نه په زمشتي چری ده غمشتي چې عام خاص خو نو دا په خانوزي کې د خپل باغ دی د بل چا غنی دي